احمد یو تن بزګر چې په ایران کې د هندوانو د کرلو په برخه کې د ډیرو کلونو تجربه لري، اوس د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې د ځمکې په اجاره کولو سره د هندوانو د کرلو لپاره د څاڅکو اوبو لګولو سیستم څخه کار اخیستی دی. د هغه په وینا په دې سیستم کې د خاورې د ساتنې او د زیان رسونکو وښو د ودې د مخنیوي سربیره د اوبو مصرف د پام وړ کم شوی دی. قطره خیلی مصرف داریم. سال اول لولا اینا میخره تا 3-4 سال بعد اون لولا استفاده میشه. قطره ای که هست چون بروز 20-25 جریزین او میده، 30 جریزین میده در روز او داره میشه 4 انجو. قطره ای نباشه روز 5 جریزین او داره میشه. حساب یک چال ما 100 جریزین از استفاده میگیریم ما از یک چال. حالا اطرافمون دیگه زمین داره، باغ داره، دیگه پالس داره. 10 جری 5 جریزین میشه نتونه استفاده کنن. د احمد ترڅنګ لسګونه خلک د خپلو کورنیو لپاره د ډوډۍ ګټونکي په توګه د حاصلاتو راټولولو، اوبو لګولو او د دې محصول پلورلو په برخه کې کار کوي. اینا که هست این اندونه ابلغ این با پوست و کلفته و خوب بازار داره، خرید خوب داره. و اندونه سفید که هست زود خراب میشه، پوز سیاه میشه، فروش هم کمتر داره و بازار اینا بیتره. از لحاظ کیفیت باور که به تمام افغانستان که سعی کنی هندونه هرات هم تکه، بعد از او همو هندونه دیمی خشمانه، همین هندونه که از چون قطره‌ای داخل بازار مشتری خوب میپسنده، واقعا مریض هم نمیکنه، خوب آب هم داره، زحمت زیاد کشیده میشه. په ورته وخت کې په هرات کې د اسلامي امارت چارواکي وایي چې بزګرانو ته اړتیا ده چې د ځمکې لاندې اوبو د ساتنې لپاره په عصري کرنه کې د څاڅکو اوبو لګولو سیستمونو څخه کار واخلي. از عموم دهاقین و زراعتکاران در ولایت هرات میطلبیم تا در راستای آبیاری قطره‌ای و زراعت نوین گام‌های عملی بردارند تا هم زراعت آنها تقویت و بهبود بخشیده شود و همچنان از مصارف بیجای آب جلوگیری گردد. د یادونې وړ ده چې د هرات د کرنې ریاست د چارواکو په وینا د وړاندوینو پر بنسټ سږ کال به د هندوانو د کښت څخه د 8000 هکتاره ځمکې څخه 190,000 ټنه هندوانې ترلاسه